بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم احوال بیانیدو او باغی کی داغا مالی او تجارتی معاملات بیانیدو چی دا خبری دا جون سر تړلی شوی خبری دی جون کی لازم دا معاملات رازی مالی تجارتی دا مزدوری خبری ذکر چی دین بغیر جون نتیری. نو آخرینی خبر منگ دا بیان کردی و چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرضی مغستی دی، قرضی ورکڑیم دی او تفصیل داگی بیان شیو پخپل زکی چی داگا دا قرض و اغسطو سی طریقه و دا واپس کولو سی طریقه و او چی بل چاله بای قرض ورکونو داگی سما سراو. داگی نباد یو بل مسئله دا چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخپل هم مزدوری کړی دا و اجر و استاجر او بل څوک هم په مزدوری باندې راوستی دی او په اصل کې دا مزدور چې دی کنه دا مزدور دی ځان ورکوي په اجاره باندې په اجر باندې. اجر مزدوری ته وایي. لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خدیجه رضی الله عنها سره وادنه مخکې د هغې په مال کې تجارت کړی نو دیزی کې ځان یو قسمه په مزدورۍ او په اجر باندې ورکړی چې هغې ته اجاره ویلی کېږي. یو سړی به چې خو یعنې هغې وله مال ورکړی و هغه وله پکې تجارت کوو او ګټه یې کوله. نو ګوره دا خبره یاده کوي چې اگر که دا مضاربه و مضاربه دې ته وایي چې سړی تاله پیسې درکړي چې دې کې به ته به مزدوري کې، ته به کار کې، ته به محنت کې او په دې کې به ستا دومره نسبه ګټئ. نو دا کم چې دا مضارب دی د چا سره چې دا معامله کېږي دی امانتګر هم دی، دی اجیر هم دی، مزدور دی ځکه چې ستا په پیسو کې دی کار کوي او په هغې باندې کار کوي. دی وکیل هم دی ځکه چې تا د خپل طرف نه وکیل کړی دی او دی یو قسم شریک هم دی. داسې یو فایده ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مکه کې د بعثت نه مخکې ګډې بیزې ساتلي دي په پیسو باندې. او ابو هریره رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاري کې شتي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما بعث الله نبیا الا راعى الغنم. الله چې هر پیغمبر را لېږلی دی نو هغه ګډې بیزې ساتلي دي. نو صحابه کرام ورته وی وانت یا رسول الله تاسو هم ساتلی دي؟ وی نعم ما هم ساتلی دي. كنت ارعاها على قراريط لاهل مکه. ما به دا ګډې بیزې ساتلي په یو څو پیسو باندې د مکې والا دپاره. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مزدوري هم کړې ده او حکمت به دلته بیان کو. علماو دا حکمت بیان کړی دی چې پیغمبرانو ته الله ولي یا پیغمبران ولی دا ګډې بیزې ساتي، هر یو پیغمبر ولی دا ساتلی دي. یعنی ولی الله د هغه په ژوند کې داسې وخت راوستی چې هغه ګډې بیزې ساتي. نو د هغې جواب دا دی چې دې کې هغوی عادت کول دي ځکه چې را روان وخت کې به دی د امت پیغمبر دی، به د امت مشر دی، به د امت تربیت کوي. نو د هغې د مخکې پوه کوي چې صبر به څنګه کې او چې کله دنه خلک ګډوډ شي، څوک دې خبره نه اوري، په هغه ټیم کې به څه کې، او چې خلک ټول جدا جدا شي دوی به یو کې څنګه. نو ګډې بیزې چې دي د دوی ساتل ګران کار دی په نسبت د غټو څاروو. د ګډو بیزو ساتل ګران دي. د دوی را جمع کول یو ځای ته، دوی کله یو ځای ته منډې وي، کله بل ځای ته منډې وي، کله پې چې دی یو درنده ځناور پې حمله کوي، کله پې غل حمله کوي، د دې نه به ساتي، دغې نه به ساتي. نو چې د هر څه سړی پاتې شي نو د تجربه وشي. نو ځکه
پیغمبرانو په ژوند کې الله داسې وخت راوستی دی. دلته بله مسله ګوره، دا یو فایده ته ذکر کړم، یعنی دا هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم عاجزي ده چې خپل یو وخت داسې رایدی چې بهی ګډې بېزې ساتلي دي، حالانکه الله وله نبوت ورکړی دی. یعنی داسې مقام چې په مخلوق کې داسې مقام د نبوت نه بعد کم یو دی داسې چې هغه نبوت سره لګي، یو هم نشته. نبوت اوچت مقام دی، یعنی الله یو انسان غوره کړي دې دپاره چې ته خلکو ته دین بیانوه او هغه ته وحي کوي، او بیا دې هغه وخت رایدی چې ما به ګډې بیزې ساتلی په یو څو پیسو باندې، دې ته عاجزي وایي او دې ته اوچت خوی وایي. دا نه چې یو څو پیسې در سره زیاتې شي، حالانکې پیسې زیاتېده څه دي؟ دلته خبره زه درته نبوت کوم، یو سړی چې نبي نه و الله نبي کو، الله وله پیغمبري ورکړه، او دی بیا هم هغه زوړ خپل یو وخت رایدی چې مونږ ګوره دا کار کړی دی، او داسې به ډېر ویني چې هغوی سره یو څو روپۍ راشي نو خپل حال ته ټول هېر شي. بلکې که ته ورته څه خبره کوې چې یاره تاسو چې به دا نو د خلکو په مخ کې ما ته دا خبرې نه کوې، یعنې داسې د نه هغه هر څه هېر شو، ولې الله په تا باندې دغه وخت بیا نشي راوستی او دغه حالات. نو په ځان کې عاجزي راولئ، خپل حالات به چېرته نه هېروئ، دواړه حالات به نه هېروئ، سخته به هم نه هېرې، راحته به هم نه هېرې. فایده دا ده ګوره، سخته چې ته نه هېرې په راحته کې، او تا ته هغه حالات یاد دي چې یاره په ما داسې وخت هم راغلی، نو ته به د نعمت شکر ادا کړې. دا کوم نعمت چې در الله در کړی ته به د دې شکر اله ادا کوې چې ته ورسره کله هغه زاړه حالات رایادې، او چې کله ته په راحته په سخته کې هغه راحته یادې نو ته به صبر کې. او بل دا چې د الله نه به ګیلې شکوي نه کوې، ځکه چې ته به هلته دا سوچ کوې چې یاره الله خو په ما باندې دغه حالات هم راوستي وو، دا ښه حالات، یوازې دا خو نه ده چې په ما نن سخته راوسته، سخته همیشه نه ده، په ما یو وخت کې دا نعمت الله کړی او دا م الله کړی او دا م الله کړی. نو د دې د لاسه بد ته ناشکري نه کوې، بل دا چې ګیلې شکوې به نه کوې د الله نه، نو نه به هغه سخت حالات یېرې، نه به ښه حالات یېرې. هر قسمه حالات چې په تا راغلي دا به یاد ساتي، په سخته کې هغه ښه راحته چې الله په تا راوستې هغه رایاده کړه، الله تا سره څه زیاتې نه کوي، او په دې کې هم حکمت دی چې را سختې راوستې، خو په تا باندې هغه حالات هم راغلي وو چې هغه ستا ذهن کې، او په راحته کې بیا هغه سخت هم رایاده وه چې ته یو وخت کې داسې وي، ته کمزوری وي، ته غریب وي، ته فقیر وي، ته بیمار وي، ستا بچي نه وو، ستا واده نه وو، او الله ته دې ته راورسولي. دې سره به د الله د نعمتونو قدر ستا په زړه کې پیدا شي. بل دا چې یعنی دا وفا دې ته وایي چې ته ارایات کې نعمتونه د الله په دې طریقې سره چې وګوره یاره زه داسې ومه، الله اوس ماله دا راکړو، نو هله به شکر ادا کړي. نو چې ته هغه زړو حالاتو له دیکه ورکړې او ګزارې کړي چې نه جي موږ داسې او موږ دغه، لکه دې کې مشهوره قصه دغه درې کسانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې بیان کړی بني اسرائیلو کې، درې کسان څوک دي؟ هغه برګې او گنجې او ړوند، په هغو کې هغه دوه دا ووایي که نه، حالانکې امتحان پرې راغلی او هغه بیماري وله الله ښه کړه او مال یې وله ورکړو، غریبانان ومو بیماران ومو. نو چې کله پې الله بیا بل امتحان دا راوستو چې په ملایکو کې یو ملک یې پسې راولېږو د غریب په شکل کې او د بیمار په شکل کې، یاره وی غریب یمه، مسافر یمه، که څه راله راکړي، بیمار یمه. نو هغوی ورټو، هغه دوه پکې ورټو، دا وی موږ ته ځان له کارونه دي، موږ ته ځان له مسلې دي، موږ به یوازې د غریبانو له مالونه ورکوو. خدیم یو وخت کې داسې و. نو بیا ورته هغه وایي چې دا مال چې کوم تاله الله در کړی د دې نه راکړه، الله وی دا وی موږ ته دقه شان په میراث کې پاتې شوی دی، دا د مشرانو نه سلسله را روانه ده، موږ خو داسې یو د مخکې نه روغ رمټ. هغه یو هغه اخرنی هغه ورته وی بلکل چې په دې مال کې دې څه خوښي هغه ته واله، زه هم ستا په شان بیمار ومه، زه هم ستا په شان غریب ومه، دا هر څه خو الله را کړي دي چې څه دي ته خوښي هغه واله. دا د مؤمن شان دی چې دی
هغه سخت حالات نه هېري چې زه وخت کې دومره کمزور وم الله په ما رحم وکړو مالی دا راکړو. اوس هسې د دې پیغمبر د عاجزۍ ته وګورو دا به په کومو الفاظو کې بیان کړو چې نبي دی پیغمبر دی او دا خبر رایدی ما په مکه کې ګډې بیزې ساتلي دي. اوس که نن سبا چا ګډې بیزې ساتلي که نه لږ مالدار شي دی والله که دې ورته سجي کوي چې تا چې ګډې بیزې ساتلي جګړه در سره کوي چې ما ګډې بیزې ساتلي. په دې سره څوک کمزوری کېږي نه، دې سره د انسان هغه مقام اوچتېږي د درنو په نظر کې. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مزدورۍ باندې کسان هم نیولي دي او بیا وله پوره مزدوري هم ورکړې ده. اجیر مزدور ته ویلی کېږي او بیا وله اجرت پوره ورکړی. لکه هغې باندې ښکلی مثال هغه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هجرت په لار باندې ووتو او ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره ملګری نو په هغه ټیم کې عبدالله ابن اریقط اللیثي چې دی مشرکو دی په یو څو پیسو باندې د سره خبره وکړه او حدیث کې راځي چې وکانه هادیا ماهرا بالطریق او دی ډېر ماهر و دته د لارې کوڅې ټولې معلومې وي د لارې کوڅې ورته معلومې وي. حدیث کې داسې راځي چې هادیا خریتا دته د لارې کوڅې ټولې معلومې وي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه سره خبره وکړه او بیا ورته ووایي چې غار ثور ته به راشي 3 ورځې بعد د هغه ځای نه به بیا ځو او ته به موږ ته لاره ښیې. خلاصه د هغه روایت او د هغه قصې دا ده چې هغه دوی ته لار وښوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له د هغه مزدوري هغه پوره ورکړې وه. او امام بخاري رحمه الله په دې باندې باب تړلی په دغه حدیث بابو استئجار المشرکین عند الضروره، باب دی په بیان د دې مسله کې چې ته مشرک هم په مزدورۍ نیوی شي چې کله ضرورت وي. لکه دغه ټیم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ضرورت وي څوک ورته لار وښیي د مدینې نو اگر که عبدالله ابن اریقط مشرک و خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته د هغې څه و د هغې ضرورت و. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخکر لګولی دی، اخکر لګول یعنې بدن نه وینه ویستې ده او بیا چې دی نو چا چې وله اخکر لګولی حجام هغه له بیا د هغه پیسې پوره ورکړې. دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه او څنګه به د هغه طریقه نه وه هغه موږ ته دا ویلي چې د مزدور د خولې د وچېدو نه مخکې د هغه مزدوري ورکړي هغه ته. په دې کې نن سبا ډېر اخوا دېخوا روان دي. د الله نه ویرېږئ چې د چا د باندې 10 روپۍ مي که 10 روپۍ نو په هغې کې په عذابوي ما چې چا سره دې په څه باندې خبره وکړه د وخت نه وله مخکې ورکه د هغه څه چې د ورسره اتفاق کړی د هغې نه وله زیاتې ورکه الله به ستا په ژوند کې په مال کې په بچو کې په عمل او په هر څه کې برکت واچي او د الله بندگان مه په عذابوئ. حدیث کې دا راځي عبدالله بن عباس رضی الله عنهما وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی چې حجم النبي صلی الله علیه وسلم عبد لبني بیاضه فاعطاه النبي صلی الله علیه وسلم اجره. پیغمبر صلی الله علیه وسلم له یو غلام مریو د بنو بیاضه خاندان یا قبیلې د هغوی یو مریو هغه وله ښکر لګولی او د بدن نه وله وینه ویستې وه او دا سنت طریقه ده مستحب طریقه ده. موږ بعضو ځایونو کې د دې فواید هم بیان کړي نو فاعطاه النبي صلی الله علیه وسلم اجره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه مزدوري هغه ته پوره ورکړې وه او صرف دا نه زیاتي پیسې جل کړی وکلم سیده فخفف عنه من ضریبته او دا دې چې د چا غلام و هغه سره یې خبره وکړه وایي په دې چې تا دا کم ټیکس ایښودی دا دې کم که دا ټیکس چې به تا کم ایښودی دی دا څه که دا په ده باندې کم که. پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالی معاملاتو کې ګوره دا هم راځي چې ته د چا وکیل شي یا ته څوک وکیل وګرځې دا مالی معاملاتو کې دا راځي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر ملګري د خپل طرف نه وکیلان کړي دي او ځکه امام ابن القیم رحمه الله وی ووکل وتوکل وکان توکیله اکثر من توکله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دی په خپل هم د نورو خلکو وکیل جوړ شوی د بعضو ځایونو کې او په ډېرو معاملاتو کې نور کسان د خپل طرف نه وکیلان کړي دي خو دغه لږه ده چې په خپل هغه وکیل شوی د بل چا په معامله کې وي دا لږه ده دا بله معامله ډېره ده او وکالت خو به تاسو ته پته الوکاله دې ته وایي چې ته
التفویض ته په عربي کې چې ته یو کس ته کار وسپارې نو دی داسې شو لکه ستا په ځای چې دی. مثال لکه زه تاله پیسې درکړم چې دا پیسې واله او په دې باندې ماله ګاډی واله، نو ما ته څه کړي؟ وکیل مې کړي. د ګاډي اخیستو کې ما تا ته خبره وسپارله. نو ځکه کله چې داسې وایي چې وکلتو فلان ما پلانی وکیل کړی دی، یعنی ما پلاني ته د خپله خبره حواله کړې ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل ډیر کارونه نورو ملګرو ته حواله کړي دي او په خپله هم بعض کارونه د نورو هغه په سر اخیستي دي. لکه مثال په هغې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بل چا طرف نه وکیل شوی دی، د خدیجه رضی الله عنها په مال کې او وکیل نه و د هغې، یعنی مال د خدیجې و رضی الله عنها، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دغه مال وړو او تو به شام ته په دې به تجارت کو، نو دې ته وکالت وي. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په خپلو خبرو کې بعضو کارونو کې بعض ملګري هغوی ته وکالت ورکړی ده، هغوی ته خبره سپارلې ده. لکه بای کې مثال شبیب ابن غرقده وی، او دا حدیث چې په صحیح بخاري کې دی، هغه وایي چې سمعت الحي یحدثون عن عروه، ما د خپلې قبیلې نه دا خبره اورېدلې وه چې هغوی د یو کس باره کې خبره کوله، د هغه نوم و عروه البارقي رضی الله عنه، دا صحابي و. نو دې خلکو د هغه په باره کې خبره کوله، د عروه په باره کې خبره یې دا کوله ان النبي صلی الله علیه وسلم اعطاه دینارا، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له یو دینار ورکړه، یشتری له به شات چې به دې وله ګډ والي. او زه بار بار ویم هغه وخت چې کوم دینار او دراهم و دا ډېر قیمتي و، دا به سره زر سپین زر و. لکه سړی وایي چې یاره په دینار باندې څنګه ګډ کېږي یا په درهم باندې، نو هغه وخت کې دا سره زر سپین زر به استعمالېدو، د هغې به ډېر قیمت و. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوس عروه څه کو؟ وکیل کو خپل طرف نه په څه کې؟ په ګډ اخیستو کې. تاسو زما په دې خبره پوه شوئ که نه؟ چې پوه شوئ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې عروه ته وویې یو روپۍ وله ورکړه، یو دینار یې وله ورکړه، په دې باندې ته ګډ واله زما دپاره. فاشترى له به شاتین، هغه په دوه ګډان واغستو، هغه په یو درهم باندې په یو دینار باندې عفوا هغه دوه ګډان واغستو. وجاءه بدینار وشات فباع احداهما بدینار، نو بیا یې پکې دا یو ګډ په بل چا باندې په یو دینار خرڅ کو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم له دینار راوړو او ګډ یې راوړو. ګډ خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګلو چې یو ګډ والا ګډ خو د واغستو، خو د دوه واغستو په یو دینار، بیا دا یو په چا باندې خرڅ کو، نو دینار یې هم راوړو، پیسې هم راوړي او ګډ یې هم راوړو. فدعا له بالبرکة فی بیعه، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه دپاره دعا د برکت وغوښته چې الله دې ستا په بیعه کې برکت واچي. نو ځکه شبیب څه وایي؟ وی وکان لو اشترى التراب لربح فیه، الله وی د هغه په تجارت کې به یې داسې برکت اچولی، که چېرته خاورې به یې واخېستې نو الله به له په دې خاورو کې هم ګټه ورکوله، ځکه چې هلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه. او یو روایت کې داسې راځي چې په خپله هغه دا وایي د عروه، وایي زه به د کوفې یو کوڅې ته ووتم، عراق کې کوفې یو کوڅې ته به ووتم چې کله چې تجارت به کو، نو په لږ ساعت کې به ما 40,000 روپۍ وګټلې، بیا به راتلم کور ته په لږ ساعت کې، یعنې چې به ووتم 40,000 مې وګټلې بیا به راتلم، یعنې دا هغه کم سے کم یاد وي. نو بیا د کوفې په مالداره خلکو کې یو دی به شمارلی کېدو، ډېر سخت مال وله الله ورکړه. دا د هغه دعا د لاسه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده لپاره دعا غوښتې وه، دا معجزه ده د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې الله د هغه دعا څنګه قبوله کړه د صحابي په حق کې. دې حدیث کې ډېرې مسلې دي. یو مسله دا شوه چې په شریعت کې وکالت شتي. زه ګوره هغه وکالت نه بیانوم کوم چې په دې کوټونو کې کېږي، هلته په محکمو کې وکیل په کیس کې، هغه وکالت هم داسې یي، یعنې هغه هم ګوره یو قسمه دلته وکالت د بیې زه بیانوم،
هغه هم دي سي، هغه وکالت هم دي سي، خو جدا مسله ده. قانون پورې زه د قانونونو خبره نه بیانو، خو په هغې کې هم ته داسې کې ظاهري شکل دا دی چې ته د خپل طرف نه به خپل کیس کې یو سړی وکیل کوې چې ستا خبره وکړي، ستا خبره ټوله دی کوي، نو تا دې د خپل طرف نه وکیل کړی، ده ته دې په کاغذاتو دستخط یې کړي، هر څه دې ده ته حواله کړي دي. نو د دې حدیث نه دا خبره راووته چې وکالت په بیه کې په خرڅولو کې اخیستو کې څه دی؟ مشروع دی، روا دی. خو دې کې یو بله غټه مسله ده، علما یو مسله بیانوي، بیع الفضولي. بیع الفضولي جایز دی. هغه څنګه؟ دا فضولي څه ته وایي؟ هر هغه سړی چې د بل چا په مال کې بغیر د هغه د اجازت تصرف وکړي، نو دا جایز دی چې کله مالک یې اجازت ورکړي. د دې حدیث نه څنګه معلومه شو؟ نو د تصرف په کوم ځای کې غلط کړی دی یا به بې اجازته کړی دی؟ عفوا نه، بیا چې خرڅ یې کړو دوه خو ده واغېستو، داسې خبره خو ګډ اخیسته مقصد ده، دوه واغېستو، دې کې څه نشتي. خو ده چې له دوه ګډان واغېستو، دا دواړه د چا دي؟ دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. و دې ځای کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال بې د هغه د اجازته خرڅ کړی دی؟ نه، مخکې اجازت نه دی ورکړی، وروسته پې هغه راضي و. هغه ورته دا نه دي ویلي چې ته ګډ واله او بیا یې خرڅ که، اجازت یې صرف د څه ورکړی؟ ګډ به مال اخلي. خو د دوه واغېستو، د دواړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دي، بیا ده په خپله دا یو خرڅ کړی، نو دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مال دی، ده څنګه خرڅو؟ او ده ته خو وکالت د دې نه و، وکالت ده صرف د اخیستو د خرڅولو نه. نو علما وایي د دې ګنجایش دي چې کله صاحب مال د چا چې اصل مال دی هغه اجازت ورکړي او هغه پرې راځي، بیا د دې ګنجایش دي، د دې ځای نه دا خبره دا ښکاره کړي. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل طرف نه علي رضی الله عنه وکیل کړی و د قرباني کم څاروي چې دي د هغې په حلالولو کې. او حدیث کې دا راځي، علي بن ابي طالب رضی الله عنه وایي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دا حدیث دی، وی امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم ان اقوم على بدنه. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته دا امر کړو چې ته زما د طرف نه کم څاروي چې هغه د قرباني ځان له بولي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا سنبال که. نو علالک یو کار، وان اتصدق بلحمها، بیا د دې د غوښه د صدقه که، وجلودها او د دې د سرمن دا به هم صدقه کې، و اجلتها، جلال په عربۍ کې د څاروي باندې له پاسه دا کپړه پرته وي، کیجاوی که هر څه یا غاړې ته امیل پروتي، وایي دا هر څه دغه به ورته هم صدقه کړي. یعنې چې یو شی د الله په نوم ورکوي به خو ټول ورکړي، سره د کپړې، سره د امیل، سره د هر څه د اوښان ټول د الله دپاره شو. ها خو دا راته وایي چې والا اعطي الجزار منها، قصابي له به پکې څه شی نه ورکوي. ولې؟ نه، اجرت خو به ورکوي او که دا وله ورکوي، دا ټول د الله دپاره بیا نه شو. ځکه چې دی وله دا ورکوي، چې کله وله دی دا ورکوي، نو دا یو قسمه هغه له مزدوري ورکول دي، او ځکه اول نو سره اتفاق وي، دومره پیسې او سرمن دا خو د الله دپاره نه شوه که نه. ها د الله دپاره بې اتفاق دی، د الله دپاره سرمن روالي ورکوي، هغه جدا مسله ده. خو عام چې دا خلک کم کوي، نو دا سرمن چې ورکوي دا ورته هم حسابوي، او دلته دې حدیث کې منع دی راغلی. نو بیا یې دا ووایي چې نحن نعطيه من عندنا، موږ یې د خپل طرف نه ورکوو، خپل طرف نه ورکولی شي. دغه مسله چې بې اتفاقه خپل طرف نه ورکوي. او حدیث کې داسې راځي په صحیح بخاري کې دی چې عهد النبي صلی الله علیه وسلم 100 بدنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم 100 اوښان قرباني کړي، 100 اوښان. او بل روایت کې راځي چې نحر 63 بيده ثم اعطى علي، 63 پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوښان په خپله حلال کړي، او بیا باقي علي رضی الله عنه ته سپارلي دي. دا هم یو قسم وکالت دی، یعنې د خپل طرف نه
هغه وکیل کړی دی چې نور ته پوه شه په دې کار باندې. ګور ابو هریره رضی الله عنه وکیل کړی چې ته به خیال ساتي د کم مال قصه موږ څو پیرې بیان کړی د صدقة الفطر بارک الله فیک چې هغې ته د رمضان زکات هم ویلی کېږي. رمضان په دې اخري اختر نه مخکې اختر ته نږدې دغه ورځو کې چې کومه سرسایه ورکړی کېږي دغه مال باندې ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکیل کړی او ځکه حدیث کې داسې راځي او دا حدیث په صحیح بخاري کې دی وی وکلني رسول الله صلی الله علیه وسلم بحفظ زکات رمضان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته د سرسایي خیال ساتل او د هغې څارنه کول دی ما ته سپارلي و زه یې پکې وکیل کړی و. نو بیا یو کس راغی خیال هم ده که نه قصه بیا 2 پیرې 3 پیرې ونیوې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله د بوزم او هغه څوک و هغه شیطان و. دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې هم کړي دي چې کله د هغه وکیل یو تصرف او یو کار غلط کړی دی نو بیا یې پرې رد هم کړی دی چې دا کار دی غلط دی. لکه په دې کې یو مثال وایي ابو سعید الخدری رضی الله عنه دا خبره کوي او دا په صحیح بخاري صحیح مسلم کې روایت چې یو ورځ بلال رضی الله عنه راغی جاء بلال الى النبي صلی الله علیه وسلم بتمر برني کجورې راوړي چې هغې ته برني ویلی کېږي. دا یو خاص قسم کجوره ده زیړه کجوره چې په هغې کې یو قسم راځي چې د برني ویلی کېږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کجورې واخیستې چې من این هذا نو دا یې کوم ځای راوړي هغه ورته یا رسول الله هغه ردي کجورې خو موږ سره وي کمزورې فبعت منه صاعین بصاع نو 2 صاعه مې ورکړي او 1 صاع مې په دا مزیدارې کجورې واخیستې. صاع څه د پاسه 2 کیلو ته وایي 1 صاع څه د پاسه 2 کیلو وي لکه موږ چې بې سرسایه ورکوو د رمضان. الغرض هغه وایي چې ما 2 صاعه دا کمزوري کجوره ورکړه په بدل کې ماله څه راکړه 2 صاع 1 صاع یې راکړه 1 صاع ښه کجوره یې راکړه لنطعم النبي صلی الله علیه وسلم او د دې لپاره چې تاسو یې وخورئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اوه اوه دا اوه دا د عربو عادت ته دوی وایي چې کله یو خبره خوښه نه شي او شکایت په طور دغه کوي نو دا اوه ټکی دوی یو قسم شکایت کوي چې خوښه مې نه شوه دا خبره. عین الربا پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال ته وی دقه خو سود دی که نه عین الربا بیا یې ورته وی لا تفعل داسې به نه کړي ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم څه ذکر کړي چې بهې کې سود راځي او په کجور هم ده نو بیا ورته وی ولکن اذا اردت ان تشتري که تا سره کمزوري کجوري پرتې دي او ته ښه اخیسته غواړي نو د هغې یو بله طریقه واله هغه طریقه دا ده فبیع التمر ببیع آخر دا تا سره چې کومه کمزوري کجوره ده دا خرڅه که که نه ثم اشتري او بیا لاړ شه په دغه پیسو باندې ښه کجوره واله. نو دې حدیث نه دا مسله راوځي چې دا کار سود دی او امام بخاری په دې باندې باب تړلی دی وی باب اذا باع الوکیل شیئا فاسدا فبیعه مردود. باب په بیان د دې مسلې کې چې کله وکیل غلطه بیه وکړي نو بیه مردوده و دې کې وکیل څوک دی بلال رضی الله عنه او کار یې څه دی صحیح دی کار یې غلط دی نو بیه ولې مردوده کړه چې نه دا طریقه ستا صحیح نه ده. حدیث نه دا مسله هم راووته دی حدیث نه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کې اوچت صفت دا چې کله به یو خبره بیان کړه چې یاره داسې نه کېږي یا دا ناروا ده یا دا حرام دي نو بیا به یې د هغې په بدل کې یو روا لار ومښوه او دا د عالم او د مفتي کار دی چې داسې کوي. لکه ستا خواله یو کس راغی او تا نه تپوس وکړو چې زه داسې تجارت کوم دا شریعت کې روا دی که ناروا تا ورته دا ناروا دی اوس یې پرېږده مه ځکه چې خو تجارت کول غواړي ورته وویه لږ صبر وکړه د دې په ځای یو دا لار شتي په شریعت کې دا روا لار ده دې ته بدیله لار وایي د دې په ځای بله استعمال کړه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلال داسې پرې نه کړو چې یاره دا ناروا نه د هغې په ځای ورته څه چل وکړو
بله لارې ورته وښوه. که ته چېرته کمزوري کجوري ختمول غواړې او د هغې په ځای ښه کجوري اخیسته غواړې نو د هغې طریقه هغه دا ده. یو حدیث کې داسې راځي ابو سعید الخدري رضی الله عنه راوړی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم استعمل رجلا على خیبر فجاءه بتمر جنیب. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سړی وکیل کړی و په خیبر په ځمکو باندې، هغه ته یې ذمواري حواله کړې وه. نو هغه راغی فجاءه بتمر جنیب، هغه کجوري راوړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم مزداري کجوري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته اکل تمر خیبر هکذا، د خیبر ټولې کجوري داسې دي د تا چې کومې مال راوړي؟ هغه وایي نه لا والله یا رسول الله کجوري خو ټولې داسې نه دي دا کومې چې مال. ښه نو دا داسې چل وکړو، دا ته را کوم ځای را پیدا کړي؟ هغه وایي انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین، موږ د خیبر هغه کجوري ورکو کومې چې عامې دي 2 ساعه او دا پکې ساعه لو، د 2 ساعو په بدل کې موږ 1 ساعه لو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا تفعل، نه داسې به بیا نه کړي. بع الجمع بالدراهم، دا کومه کجوره چې تا سره ده دا په پیسو خرڅه کړه، ثم ابتع بالدراهم جنیبا، او بیا په دې پیسو باندې ښه کجوره بله واله. خو کجوره په کجوره لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم څه ذکر کړي چې وایي کې سود راځي لکه سره زر سپین زر او د هغې په ځای د پیسې استعمالیږي نن سبا، دغه شان کجوره پکې ده. نو دې کې شرط دا دی چې دا به ته یو شان ورکې پوره، دا نشي کېدی چې دا واله او دا مال راکړه او دا کمې او دغه زیاتې، نه دا به په وزن کې یو شاني. نو دلته دا کجوري یو طرف ته ساع کېږي او بل طرف ته 2 ساعه کېږي، نو ځکه دې ته سود وایي. دا مسله په خپل ځای کې تفصیلا بیانېږي، خو صرف دلته ما تاسو ته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو مالي معاملې حال بیانو چې کله به د هغه وکیل یو کار غلط وکړو نو هغه ته به ووایي چې ستا دا کار څه دی، ستا دا کار غلط دی. ښه مالي معاملاتو کې دا هم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ریټونه د خپل طرف نه څه شي لپاره نه مقرر کړي، یریدو چې داسې نه سبا له الله ته مخامخ شمه او د چا سره ظلم شوی بیا به رانه تپوس کوي. حدیث کې راځي انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، وی غلا السعر على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې یو پیر د ریټونه ډېر زیات شوي د خوراک څښاک دی. نو صحابه کرام رالو یا رسول الله سعر لنا، ای د الله پیغمبره ته دا ریټ ولګوه زموږ دپاره چې تا کوم ریټ ولګوه بس په هغې به کار کوو. نو هغه ورته وایي ان الله هو المسعر، ریټ ورکوونکی لګوونکی اصل کې الله دی، القابض الباسط الرزاق، رزق تنګوونکی پراخه کوونکی او رزق ورکوونکی الله دی. و انی لارجو، او زما دا امید دی چې زه به د خپل رب سره میلاو شم، وليس احد منکم یطلبني بمظلمه، په داسې حال کې چې تاسو کې به د چا سره ما ظلم نه وي کړی، یعنی د دې یېرې نه زه ریټ نه لګوم او مسلې وضاحت ته کوم چې تاسو پرې ښه پوه شئ. اول خو دې مسله باندې ځان پوه کول غواړي، او دا ما د الله نومونه چې کله بیانول نو هلته ما چې کله د الله نوم ذکر کړی تفصیلا ما د المساعر معنی کړی چې المساعر څه ته وایي، او دلته یې خلاصه وله هغه ده الله څنګه ریټونه لګوونکی دی، نرخ لګوونکی الله څنګه دی؟ نو جواب دا دی چې کله الله برکتونه ډېر راووروي او بارانونه ښه وشي او میوې ډېرې شي او فصلونه ډېر شي، بازارونه ډېر شي، خوراکونه ډېر شي، نو څه چل وشي؟ ریټونه کم شي، سامانونه ارزان شي. او چې کله بارانونه بند شي او برکتونه ختم شي او خوراکونه کم شي نو څه وشي؟ ریټونه زیات شي. نو په حقیقت کې دا نرخ لګوونکی څوک شو؟ الله شو. یعنی صحیح د ظاهره کې موږ دکاندار دا کار وکړو، تجارت تاجرانو دا کار وکړو، اصل دی تاجر چې دا ریټ زیات کړی دی یا یې کم کړی دی هغې څه وجه ده؟ یا خو دا چې مال پراخه دی هر څه ډېر دي، تاجر چې دی ریټ کم لګولی دی.
نو دا مال پراخ څوک یې پراخه کوي؟ الله یې پراخه کوي که الله پکې برکت اچي. دغه شان دا چې غربت ډېر شوی دی او خوراک کم شوی دی، تاجر مجبوره شوی دی چې ریټ یې زیات کړی دی، ځکه چې هغه چې سامان راوړي په هغې خرچه ډېره راځي او لږ میلاویږي او لرې لرې ځایونو ته پسې ځي، دی مجبوره شو دې ته چې دی ریټ زیات کړي. نو دا حالات چې داسې جوړ شو دا الله له طرف نه جوړ شو. ښه الله بیا ولې کله دا برکتونه نازلوي او کله نه نازلوي؟ هغه بیا زموږ د اعمالو نتیجه ده. پوه شوي بې که نه؟ اوس دا چغې وهل د دې حل دا نه دی چې موږ بوډونه راولو روډ ته راوځو چې هر څه ګران شوي دي. د دې حل خو دا نه دی که نه؟ په دې به ریټونه کم شي؟ په دې نه کمیږي. موږ ګډوډ شوي، زموږ اعمال ګډوډ شوي، د هغې د لاسه برکت نشته. چې کله برکت وي مزدوري به ډېرئ، خوراکونه به ډېري، فصلونه به ډېري، میوې به ډېري، دا ریټونه به خپله راکمیږي. خو چې کله برکت ختم شي او الله رب العزت ناراضه شي د انسانانو نه او د مخلوق نه او بارانونه نه کېږي او قحط راشي او عذابونه راځي، په هغې کې لازم د خوراک څښاک کمی راځي. چې کمی راغی هلته به ریټونه زیاتېږي. نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه. ښه دا اوس مسله یاده کوي. اصل د بنیادي مسله هغه دا ده چې د یو سامان دپاره ته ریټ د خپل طرف نه نشي ایښودی، دا به بازار ایږدي. یعنی ریټ چې په سامان لګي دا بازار ته چې وګوري د هغې په اندازه باندې لګي. څومره خلک غواړي، څنګه یې غواړي، په دې خرچه څو راځي. نو ته د دې دپاره محدود ریټ نشي ایښودی چې دا داسې دي. اوس سوال دلته دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولې ریټ نه لګو؟ حالانکه تاجرانو په دغه وخت کې ریټ کم کړی که زیات کړی؟ زیات کړی و. نو ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل طرف نه ریټ نه لګو؟ دا سوال زړه ته راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ریټ ولې ونه لګو؟ وی یریدو د دې نه چې ظلم ونه شي. ښه نو څنګه ظلم کېږي؟ نو بیا یاد که تسعیر په دوه قسمه وي. ریټ د مشر د طرف نه چې هغه الله مشرتیا ورکړي، ریټ او نرخ لګول دا په دوه قسمه وي. یو ځای کې نرخ لګول ظلم دی. نرخ لګول څه دی؟ هغه ظلم دی. هغه داسې چې دا مارکیټ کې چې دا کم سامان ګران شوی دی په دې کې د تاجرانو څه لاس نشته، بلکې حالات داسې دي چې دا ګران شوي دي. په دې ټیم کې که څوک مشر راځي او نرخ لګوي نو دی ظلم کوي که نه کوي؟ ظلم کوي. لکه بازار کې یو شی تا ته په 100 روپۍ پرېوځي، کم هم دی، د خلکو ته ضرورت دی، ته خرڅوي مثال کې په 6 شلۍ یا په 100 نه، تا باندې د برې نه اډر راغی، نرخ ولګېدو چې دا به ته لازم په 80 روپۍ خرڅوي، لازم به په 80 خرڅوي. نو دا اوس ظلم شو له تاجرانو سره. ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته دا نرخ ونه لګو. خو کله نرخ لګول مباحي بلکې کله واجب شي په مشر باندې چې چاله الله مشرتیا ورکړي، هغه کله چې کله ریټونه زیات شي د تاجرانو د دوکو د ډکو د لاسه، هلته به بیا هغه نرخ لګوي. ځکه چې مشر یو چې الله وله مشرتیا ورکړي خو هغه پوهېږي په دې خبرو باندې چې په دې بازار کې چې دا شی په 100 روپۍ خرڅېږي، معلومات هغه وکړو دا خو 50-40 کې میلاویږي. څنګه دوی دا نرخ چې دی 100 ته رسولی دی یا 100 ته، نو ریټ یې پې ولګو پوخ چې دا به د 50 نه به بره څوک نه خرڅوي. دا د مشر کار دی او داسې به لازم کوي چې خلک په خلکو باندې ظلم ونه کړي. نو د نرخ په دې مسله پوه شوي که نه؟ ښه هسې مقصدي خبر هغه دلته دا وه، ما تاسو دا بیانوله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم نرخ ونه لګو د څه د لاسه؟ چې ظلم ونه شي، یریدو داسې نه الله ته مخامخ شمه او الله رانه بیا تپوس وکړي چې د دې پلاني سره او د پلاني سره او پلاني سره تا ظلم کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم استعارم کړې ده
استعاره څه ته وایي چې ته د چا نه یو شی والي دې ته عاریه وایي په عربۍ کې چې ته د چا نه یو شی والي د څه وخته استعمال دپاره او بیا وله واپس ورکړي دې ته استعاره وایي او دا یو قسمه امانت دی لکه تا سره څوک څه شی امانت کړي او بیا یې دنه اخلي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خلکو نه بعض شیان اخیستي د استعمال دپاره لکه مثال یې داسې دی استعارې لکه ته ما پسې راشي او ما سره یو کتاب پروت دی دا کتاب ما در راکړه یو هفتې زه یې ګورم تا دا کتاب دا به اوس دقه شان راوړي ځکه چې تا سره دا کتاب څه دی امانت دی ته ترې فایده واله بیا راوړه ماله نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا معاملات هم کړي دي او دا لازم په ژوند کې ضرورت راځي ګوره یو خبره درته وکړمه یاد یې که دا خبره یوازې هېڅوک پوره نه دی بغیر د دې غم خادون او بغیر د دې ناستې پاستې نه او د یو بل سره معاملاتو نه زما او ستا ژوند نه تېرېږي نو که ته ډېر ځان راکاږي که نه لکه بعض نه بلکې اوس دا قصه ډېرېږي چې یعنې زه نه د چا سره رابطې ساتم نه دي ما سره څوک ساتي دا اوس ډېرېږي ورور که ستا دا خیال شي چې یاره زه به ځان له پوره نه ولیکه لازم د ژوند په ډېرو ځایونو کې به ستا ډېرو خلکو ته ضرورت راشي او ډېرو مسلو ته به دې ضرورت راشي ژوند کې دې قسمه خبرو ته ضرورت راځي زه کله تا نه څه شی راوالم د استعمال دپاره کله ته زما نه راوالې څه وخته پورې کله زه تا نه قرض الم کله ته زما نه قرض الې کله زه تا سره امانت کېدمه دې ته لازم ضرورت راځي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې کړي لکه ګوره مثال پې واله صفوان ابن امیه مسلمان شوی بیا خو د اسلام نه مخکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده نه زغرې چې دی هغه اخیستې وي زغرې ترې اخیستې وي استعمال دپاره او د حنین غزا چې کله هغه مشهوره غزا سیرت کې موږ د هغې تفصیل ذکر کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفوان ته وویلې صفوان ابن امیه ته او دی لا مسلمان شوی نه و وی یا صفوان هل عندك من سلاح اسلحه در سره نشته هېڅ غټ جنګ دی نو هغه ورته عوره ام غصبه وی عاریې رانه دي عاریې دقې ته وایي چې څه وخت دپاره استعمال بیا به یې راوړم عاریې رانه الي که نه په زور یې رانه الي یعنې امر کې شوکې رانه که نه الي او بیا یې راکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا بل عوره عاریه علم څه وخت دپاره علم بیا به یې درک نو فاعاره ما بین 30 الى 40 درعا د دېرشو نه د څلوېښتو په منځ کې د زغرې وله ورکړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غزا وکړه او مشرکانو ته شکست میلاو شو د حدیث امام ابو داود راوړی مشرکانو ته څه شو شکست میلاو شو نو بیا د صفوان هغه زغرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو هغه راجمع کړی شو وی هغه زغرې ګورې هغه موږ د څه وخت دپاره راغستې وي بیا به ورکول غواړي چې هغه ټولې راجمع کړي نو یو څو پکې ورکې شوي جنګ دی غټ جنګ دی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفوان پسې ورغی وي انا قد فقدنا من ادراعک ادراعا فهل نغرم لک صفوان وی ستا په هغه زغرو کې بعض زموږ نه ورکې شوي دي نو د هغې په بدل کې څه درکو دې نه دا مسلم راوتی ته ذموار یې ولې ذموار یې امانت دی تاسو الا دا که صاحب حق ته معاف کړي چې څه خبره ده نو ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم صفوان ته ورکې شوي خو زموږ نه دي اوس تا خوښه ده که ته وایې چې د دې په بده کې څه راکوي یا پیسې راکوي نو موږ خو به جرمانه درکوو هغه وی لا یا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ زه تا نه نه زغري غواړم دنه او نه د نه د هغې په بدل کې څه غواړم ځکه چې نن چې زما په ورځ کې په زړه کې زما په عفو نن ورځ چې زما په زړه کې څه دي دا په هغه ورځ زما په زړه کې نه و اسلام سره مینه پیدا شوې وه او پیغمبر سره یو روایت کې راځي وی انا اليوم یا رسول الله فی الاسلام ارغب یا رسول الله نن خو زما اسلام ته زړه کېږي چې زه مسلمان شوی زه تا نه د زغرو جرمانه یې د هغې پسې پیسې خو نه علم
مقصدی خبره دا و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې کار کړی دی. یو پیر د ابو طلحه رضی الله عنه اس اخیستی د څه وخت دپاره، او حدیث کې راځي انس ابن مالک رضی الله عنه وی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې حدیث ته ما یو پیر دو بیان کړی یم. انس ابن مالک وی په خلکو کې غوره انسان، ښایسته انسان، سخي انسان او زړور انسان هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم. یو پیر وی د شپې مدینې والا یریدلی و، څه شور یې اورېدلی او څه اواز ورته کې راته، ټول خلک یریدلي و. هغه ډېر د یرې وخت او لازم د یرې وخت دی چې ټوله دنیا کې چې څومره کافران دي هغه دې ټیم کې د مسلمانانو سره دشمنۍ کړي، او مین ځای د مسلمانانو هغه کوم یو دی؟ هغه مدینه ده، ځکه چې د هغوی اصل دشمني د چا سره ده؟ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. او بیا دا شور راتله د شپې د دشمنۍ په داسې فضا کې شور راځي او هغه هم د شپې راځي او کورونه دي او د هغوی د هر څه نه مخکې سوچ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره دی، بیا زنانه دي، ماشومانان دي، بوډاګان دي، بیماران دي. نو ډېر یریدلي و هغوی. فانطلق ناس قبل الصوت، خلکو منډې کړې د هغه اواز طرف ته، اواز د کوم طرف نه راتو که نه هغه طرف ته یې منډې کړه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر مین خلک و هغوی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې خبر نه کړو چې شپه ده هغه به ودی، هغه به ارام کوي. موږ پوه شو دغه دا څه چې دي دا پوه شو، ګورو به ورسره چې څه وو. نو دوی چې کله د دې کورونو نه جدا شو په دې خالص تیاره کې ورننوتو، نو فتلقاهم رسول الله صلی الله علیه وسلم راجعا، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه تیرې نه روان و د هغه طرف نه. وقد سبقهم الى الصوت، هغه د دوی نه مخکې ورته و کله چې د اواز اورېدلی. یعنې دې زړورتیا بیانولو دپاره ما سره الفاظ نشتي او په قلم کې زور دومره نشتی چې دا زړورتیا بیان کړي چې د چا سره چې دشمني ده اصل هغه یک یوازې د شپې په توره تیاره کې هغه طرف ته شي. اوس که مدینې ته لاړ شي که د بجلۍ په دې دور کې او لږ د دې ښار نه وځه بهر دې شړې ته یو لس منټه پکې داسې لاړ شه هسې هغه تورو غرونو کې، او چې بیا دشمني دي او بیا هغه زمانه او یو سړی روان دی یوازې، کیدای شي اواز د دشمن قافله را روانې، کیدای شي ډېرې خبرې، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ور روان هغه طرف. نو واپس راغی وهو على فرس لأبي طلحة عوري، او هغه د ابو طلحه په اس باندې سورو. دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابو طلحه نه سورو زو د پر راغست، او عوري لغړو اس لغړو، یعنی له پاسه په ناستې دپاره سنو، دا بل زړورتیا ده. اس داسې ځغلول چې په هغې له پاسه د ناستې سنه وي د ګران کار دی. فی عنقه السیف، او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې غاړه کې توره پرته وه. هغوی مه یېرېږئ مه یېرېږئ، هېڅ هم نشته، زه ورغلی وم. مقصدي خبره دلته څه وه؟ هسې د ابو طلحه رضی الله عنه عاریه راغسته. مقصدي خبره دا بیانولو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړورتیا بیانول مقصد نه و، دا خو د حدیث کې راغلي. اصل مسله دا چې دا عاریه ده، عاریه نه اسې اغستې د څو ورځو دپاره. د دې نه دا مسله هم راووته چې یو شی الې څو ورځو دپاره نه هغه استعمال دپاره خلک کوي، استعمالوي به لکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته څه شی استعمال کو، دا اسې چې دی دا استعمال کو. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مالی معاملاتو کې یو بله مسله هم د ډېره اهمه، هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هدیې، تحفې او ډالۍ. د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی د مسلمانانو ته چې یو بل له ډالۍ ورکوئ، تحفې تحایف ورکوئ، فایده به یې صحیح محبت ډېرېږي. او حدیث کې دا راځي، امام بخاري په الادب المفرد کې راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي تهادو تحابو، یو بل له هدیې ورکوئ، تحفې ورکوئ چې د یو بل سره محبت ډېر شي. تحفې تحایف، او خفه کېږئ مه. یو سړی به وایي چې ته په مخه زمونږ خبره کې چې موږ کې دا کمی ده، موږ کې لازم به زه بیانوم،
نیش په اندازه دي تحفې تحایف که نه څوک خواوشا کې هم ډېر لیدلي چې تحفې تحایف یا څوک ملګرو له تحفې نه یعنې چې ته لږ خلک به ویني بلکې تر دې چې هغه خاوند ښځې له چېرته تحفه نه راوړي څومره نږدې رشته ده ښځه خاوند له چېرته تحفه نه راوړي او په دې یو تحفه باندې په دې یو تحفه ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبرې دا داسې مه ګڼئ چې بس دا ویې کړه او خبره ختمه شوه لوی د حکمت خبرې وی تحفې ورکوي چې محبت هم ډېر شي تاسو دا پته شته یوه تحفه چې ته خپلې ښځې له ویسې کور ته او په 10 روپۍ دې اخیستې په 10 دې سره د هغې زړه ته دومره وګټو چې تپوس یې مه کوه څه معمولي غونته کې شی دې راغستی او کمره کې د هغې ته وایي چې دا ستا دپاره دغه شان ښځه که خاوند له تحفه ورکړي ملګری ملګري له ورکړي ژوند د مینې محبت نه ډکې روانې نیسي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم نورو لم هدیې ورکړي دي او په خپله هم د خلکو نه هدیې او تحفې قبولې کړي دي او په جواب کې ورسره د هغې نه زیات ښه کړي دي دا ورسره مسله یاده کړه دا نه چې ته د نورو هغې ته ناستې چې مال یې راوړی او دا پکې هم دي که نه چې ته ورله څه شی ورکړې بس یعنې چې دا د ده حق و لازمي نور دی به د چا سره ښه نه کوي څنګه چې ته خوښې د یو حدیث کې هم راځي ته چې څنګه خوښې د ډېر ناشنا حدیث دی ته چې څنګه خوښې چې دا خلک تا سره هغه شان معامله وکړي دغه شان د دې خلکو سره کوه موږ دا خوښو که نه چې خلک زموږ عزت وکړي که نه یې خوښو د دې خلکو کوه موږ دا خوښو چې د خلکو موږ له تحفې تحایف راکړې ته به هم د خلکو له ورکې موږ دا خوښو چې خلک زموږ میلمستیا وکړي ته به هم کې موږ دا خوښو چې خلک موږ سره منډه ووایي موږ سره مرسته وکړي ته به هم د خلکو سره مرسته کوې او منډه به ووایي پښتانه متل کوي که نه وایي د یو لاسه بړق نه خیږي نو ځان نه دغه والا مه جوړوئ چې موږ جي راکړې والی یو راکړه موږ له راکړه خو اخوا به نور امیدونه نه ساتي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم تحفې اخیستې دي خو تحفې ورکړي دي او د هغې نه ښه ورکړي دي کوم چې ورته میلاو شوي دي احسان هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدله څه ده احسان دی د ښېګړې بدله هغه ښېګړه ده د خو په بدل کې هغه ښه دي او حدیث کې داسې راځي ابو هریره رضی الله عنه دا خبره کوي په صحیح بخاري صحیح مسلم کې وی کله چې به رسول الله وسلم له چا خوراک راوړو که نه نو هغه به تپوس وکړو اهدیة ام صدقه دا تحفه ده هدیه ده که صدقه ده نو چې به ورته وویلی چې صدقه ده نو بیا به صحابه کرامو ته وایي تاسو یې خورئ ځکه چې په هغه باندې صدقه څه وه حرام او په اهل بیت باندې دا حرامه ده دا بس پکې دا دعوی کوي چې موږ چې سیدان یو موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نسبیان یو موږ دا او دې زکاتونو ته داسې بډې وایي که نه چې بیا دغه ټیم کې ورته دا نه رایادېږي چېرې دا په موږ باندې حرام دی صرف یعنې عوام متاثره کولو دپاره او عوام په خپل ګرفت کې راوستو دپاره دغه کیسې به ورته کوي زموږ نسب دا دی او موږ تور جبي یو موږ دا یو موږ دغه یو موږ دې مسلې له هم بیا راشه که نه چې ځان په اهل بیت کې راولي نو په هغوی باندې زکات څه دی صدقه زکات د هغوی نشي اخیستی او که چېرته به ورته وویلی شو چې هدیه ده نو بیا به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خوراک په خپله به یې هم وکړو او ملګري به ورته هم کېنول یو حدیث کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یو بانډچي راغی عبدالله ابن عباس وی هغه یو هدیه ورکړه بانډچیان خو بیا بانډچیان دي او دې ځوان پکې له هدیه راوړې ده نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې په بدل کې هغه له ډېر څه ورکړو
هغه تحفه راوړې وه د بانډې نه راغلی ځان سره سره اخیستې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې په بدل کې 150 ورکړو بیا ورته ویې راضي وی نه فزاده نور یې ورکړو بیا ورته ویې راضي وی نه فزاده نور یې ورکړو بیا ورته درېیم پېر وویل رضیته اوس راضي وی نه بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره خفه شوی او بیا یې دا وویل زما زړه کېږي که نه چې ما صرف د پلانۍ قبیلې او د پلانۍ قبیلې او د پلانۍ نه تحفې اخیستې نور مې د چا نه تحفې نه اخیستې ولې معنی څه ده د دې ولې د پلانۍ قبیله لکه قریش یاد کړو انصار یاد کړو ثقیف خاندان والا دا قبیلې ولې یادې کړې دا ډېر یعنې درانه خلک وو که چا له تحفه ورکړي نو بیا چې څه امیدونه نه ساتي او چې سړی د خوی نه لږ کمزوری نو دی د تحفې په بدل کې بیا څه ساتي خبر قاعده ورځې هم شماري او چې دی وله څه تحفه ویوړه ستا اوس به نه کېږي هغه امر نه شي وړه نو که مثال کې تا وله جوړه ویوړه چې یاره موږ سره یې ښه کړ نو دی به دا جوړه داسې غذایي به دا سړي لرې که دا د درنو خلکو کار نه دی چې څوک دله د روپۍ څه شی راوړي که نه خلک دا معاملات چې د یو بل سره کوي دا صرف په دنیوي لیول باندې نه دي چې که تا ماله ګران شی راوړو که تا ماله ښه ډوډۍ وکړو که تا ماله ښه دغه وکړو که تا ماله په دې نه ده زموږ د ورورولي ملګرتیا دا د الله دپاره دي یو سړی غریب دی په خپل غربت کې لږ څه یې راغستی دي ته تې هغه لږ څه په ډېر څه قبول کړه او یو سړی اوسې بلکل نه رسي نو ته دا امیدونه هم مه ساته چې ما سره به یې کوي ځکه چې تا که ورکړي د الله د رضا دپاره نو پرېږده بیا دا خبرې پرېږده چې یاره ماله به یې راکړي نه دې درکوي که نه تا به الله تا چې څه کړي د هغې په بدل کې به تاله الله څه درکوي اجر به درکوي په دې به اکتفا وکړو ځکه چې د تحفو دا مسله لږه اوږده ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته څه تحفې میلاو شوي وي او چا وله ورکړې وي بعض به پکې ذکر کوو انشاءالله پر روان درس کې او بیا به دا خبره بیانو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوبونو خبره به کوو چې هغه خوبونه لیدلي وو کم خوبونه یې لیدلي وو د خوبونو تعبیر به یې څنګه راویستو دا مسله به م انشاءالله پر روان بیان کې بیانو الله دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي او الله دې موږ د هغه سره په جنة الفردوس کې یو ځای کړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين